السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو که غواړئ د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په اړه هر قسمه معلومات ترلاسه کړئ نو زموږ دغه کرکټ واینز چینل در سره سبسکرایب کړئ او ورسره خوا کې د ګنټې نشان ووهئ تر څو زموږ هر یو ویډیو تاسو ته د هر چا نه مخکې او په وخت سره در ورسیږي. ډېره مننه. تازه خبر د هندوستان آی پی ایل ته د افغان لوبغاړو ډلبندي وشوه. دا چې په دغه لیګ کې به څوک لوبیږي او ځوانو لوبغاړو ته څه د خوشحالۍ زیری دی، ویډیو تر اخره وګورئ، په ډېر څه به پوه شئ. ګرانو مینوالو السلام علیکم، یوې بلې ویډیو ته درته ښه راغلاست وایم. د هند تجارتي لیګ یا آی پی ایل بولي دا ځل د ډسمبر په 19مه نیټه د هند په کلکته ښار کې ترسره کیږي چې دا ځل په دغه بولۍ کې افغان توپ اچوونکی نور احمد لکړوال هم وړاندې کیږي چې هغه اوس مهال 14 کاله عمر لري او د آی پی ایل بولۍ کې به تر ټولو کم عمره لوبغاړی وي. نور احمد لکړوال چې د افغانستان د خوست ولایت اوسیدونکی دی، هغه اوس 14 کاله او 344 ورځې عمر لري او د هند تجارتي لیګ کې تر ټولو کم عمره لوبغاړی دی چې برخه یې جوړیږي. نوموړی چې نامي توپ اچوونکی دی او د افغانستان 19 کلنو کم عمره لوبډلې برخه دی چې هغه د 19 کلنو کم عمره ځوانانو په اسیا جام کې یو تر ټولو غوره توپ اچوونکی و چې 8 لوبغاړي سوځولي وو. ویل کېږي چې نور احمد لکړوال د افغانستان پخواني لوبډله مشر او د غوراوي کمیټې غړي رئیس احمدزي پیدا کړی و. هغه رسنیو ته ویلي و چې نوموړی په لومړي ځل د 19 کلنو کم عمره ځوانانو په ټرایل کې ولیده. هغه وایي چې کله د 19 کلنو کم عمره ځوانانو لوبډلې روزونکی وم نو هغه مې لوبډله کې شامل کړ او هغه ډیره ښه لوبه وکړه. زه د هغه له توپ اچونې ډیر متاثره شوم. نور احمد لکړوال همداراز د افغانستان او هند 19 کلنو کم عمره لوبډلو د 15 ورځنیو لوبډلو برخه هم و چې د هند پر وړاندې ښه توپ اچونه ترسره کړه او 9 ویکټ یې واخیستي. آی پی ایل چې تل د نورو استعدادونو په لټه کې وي، د نور احمد لکړوال استعداد هم کتلی دی او ډیر احتمال شته چې هغه دا ځل د هند تجارتي لیګ په بولۍ کې واخیستل شي. دغه راز بیا رحمان الله ګربز هم په افغان کرکټ ملي لوبډله کې یو له هغو لوبغاړو څخه دی چې د هم د هندوستان آی پی ایل ته ټرایل ورکړی دی چې نوموړي ته هلته کوم رنز ټارګټ ټاکل شوی و هغه یې پوره کړی و او احتمال شته چې دا هم ولوبیږي. دغه راز د کرکټ مبصرین او مینوال وایي چې کریم جنت هم شاید په آی پی ایل کې واخیستل شي، خو د دې لا جوت معلومات نشته. دغه راز په دغه سیالیو کې بیا راشد خان، مجيب الرحمن او محمد نبی له مخکې څخه لوبیږي او دغه لوبغاړو ته ډیر شهرت هم ورکړی دی. همداراز دا ځل یو شمېر نور افغان لوبغاړي هم په دغه بولۍ کې شامل دي. ډیره مننه که ویډیو مو خوښه شوې وي لایک یې کړئ.